بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، د قضاء حاجت او د بیت الخلا دریم ادب دا دی چې مونږه د قضاء حاجت په وخت باندې د دې خبره خیال ساتو چې چرته په مونږ باندې د نجاست څه قطرې ونه لګي، د بول او بار څه اثر زمونږ په بدن یا په کپړو باندې رانشي، ځکه دا د عذاب قبر باعث جوړیږي. حدیث کې راځي، امام مسلم رحمت الله علیه حدیث ذکر کړی دی، عبدالله ابن عباس رضی الله عنه په روایت سره فرمایي چې نبی علیه الصلاة والسلام د صحابه سره په یو دوه قبرونو تیرېدو او صحابو ته فرمایل چې دا دواړه کسان په عذاب کې دي، دوی ته عذاب ورکول کېږي. او بیا ورته د دې خبرې وضاحت هم وکړو چې د دوی د عذاب د څه د وجې نه دی. نو په هغې کې دا یو قبر والا د عذاب سبب دا و چې د به ځان د بولو نه بچ کوه. نو د قضاء حاجت په وخت کې مونږ د دې خبرې خامخا اهتمام کوو چې په مونږ باندې چرته د بول او بار قطرې ونه لګي، نه په بدن باندې او نه په کپړه باندې. او که چرته داسې وشي نو چې د هغې د صفا کولو، د هغې د انځلو، د هغې نجاست د لرې کولو بیا مونږ خامخا اهتمام کوو.